کوم چرته وګور چې رب العالمین د غضب نه بچو دغه طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه اگر وړاندې کې هغه خپل کا. دویم سبب چې د الله عز وجل غضب، د الله عز وجل قهر، د الله عز وجل غصه هغه یو انسان له متوجه کیږي الکفر عنادنا، کار انکار کول چې قرآن او سنت نه منه. تاسو ګورئ ملحدین دغه اولاد دغه کشتنان د نیټ د دور نه په کومه طریقه باندې داخله گمراه کوي، په کومه طریقه باندې واړول، په کومه طریقه باندې اعتراضونه کوي. کچیرته هغه په محیران کې چې دی به څنګه جوابونه کوي، دی ویل کېږي الکفر عنادنا، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کار انکار، د قرآن نه کار انکار، داغه د رسالت نه کار انکار، د دوی په نتیجه کې بدایي چې د الله قهر به موږ تاسو له متوجه کې ګوره ګیریږو ور باندې حق به کې موږ نه منو. دا به وسان له موجوده کله ان شاء الله په دې باندې خبرو کو چې د خلق د حق مسله ولې نه مني. قسم په الله د علماء له کوم معلومه چې دا شیونه په احادیث باندې ثابت دي، دا عمل په احادیث باندې ثابت دی. دا دوی چې کوم عمل په دې منځ کې کوي، دا دوی چې کوم عمل په دې مړي ژوند کې کوي، دا دوی چې کوم عمل په دې نوې کور جوړولو کې کوي، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت دي. خو موږ یې ځکه نه منو سبب زموږ د مقتدیان موږ له ګوتې ونشي چې پرون پورې د مولانا صاحب دا خبره نه کوله، نن دې تایید وکړي چې منځ کې رفلیدین شته نشته، نن دې تایید وکړي چې منځ کې امین بالجار شته نشته، نن دې تایید وکړي چې په منځ کې دا سب جنگول په جنگول شته نشته، نن دې تایید وکړي چې 15 احادیث نه زیات دي چې لاسونه سړې په سینه باندې کیدي، نن ته دا خبره والے کوي. نو الکفر عنادا، انکار عنادا دې ته ویل کېږي. حق مسله تعالی معلومه ده، قرآن تعالی معلوم دی، سنت د پیغمبر تعالی معلوم دی، شان د صحابه تعالی معلوم دی. د عناد د وجې، د دنیا د لالچ د وجې، د خلکو د یری د وجې، د نورو مسائلو د وجې دا پرې خود ته د الله قهر تعالی متوجه شو، د الله غضب تعالی متوجه شو. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه عجیب خبره لیکلې ده نقض المنطق کې، وې د اسمه کې په سر باندې کنزه دي انسانان، قماقل انسانان، به تهذیب انسانان هغه چې يهود دي. دوی چا پوښتنه وکړه چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تایید ولې نه کوئ؟ وینن موږ د قوم په دې مخ کې جانب کې واقع او رئیسان یو، مشران یو، سربراهان یو، لیډران یو، خو کچیرته پیغمبر تایید موږ وکړي شمله قوله به دغه خوځيږي را خوځيږي، موږ به ورسره پاتې شو. موږ یې خپېژنو چې دا د الله حق نبی دی، خو لیکن د ضد د وجنه، د منصب د وجنه، د شهرت د وجنه په عینات کې واقع شو. ابو جهل چا خبره وکړه، امامنا وسید امام ابن کثیر رحمه الله ته نقل کړي دي، اغله چې ویل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیژنې کنه پیژنې، حق دې کنه دي، وېسما دې په ضد الله باندې قسم چې دا حق نبی دی د الله، ولې نه مانی؟ وینن زمون شملې دي، قولې دي، رهبریم دي، قیادتونم دي. کچیرته موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړو، موږ به خلک به عادي وګڼو، د څه نه ده. قرآن کې الله عز وجل په دې باندې تصریح کړی ده، سورې نور کې دا مسله ذکر کړی ده چې کوم یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روان شو، احادیث په روان شو، الله عز وجل هغه پورته کړی دي، زلولې دي. تاسو صحابه کرام وګورئ،